که انسان کې د الله یرا او خوف وی دغه انسان دنیا کې هم کامیاب دی آخرت کې هم کامیاب دی د دې وجې نه که مونږه منځ کو مونږه عبادت کو مونږه د دین کم عمل چې کو دا په دې بنیاد باندې پکار دی چې زمونږ د الله نه یره وي د الله نه خوف وي ځکه که د یرې دا صفت او د خوف دا صفت مونږه کې نه وي که یو انسان هغه دکانداری کی او دکې د الله یره وه نو چې کله د بانک ټیم شي د مانځه ټیم شي دی به د الله د یارې نه هغه خپل کار بندي هغه خپل دکان به بندي او مانځه ته به متوجه کیږي که یو مزدور کار دی هغه مزدوری کی ټاټکې اوچتی بلاک اوچتی خخته اوچتی او کله د اذان واورېدو نو د ده ذهن کې دا یاره راځي چې اوس د الله د عبادت او د بندګۍ ټیم دی کار زما بند زه به اوس د الله عبادت کوم نو چې د الله یره د انسان په زړه کې وي که دا مزدور دی که دا تاجر دی که دا دکاندار دی که دا ملازم دی که دا استاز دی د ټولو حالتو کې که چېرې د الله یره وه دی به په دغې خپلو ټولو کارونو کې الله یاد ساتي او د الله عبادت او بندگی به نه پرېږدي او که نه د الله یره نه وي او د الله خوف نه وي دغه انسان به بیا خپله دکاندارۍ کې خپل ملازمت کې خپل تجارت کې خپل مزدوری کې مطلب دا دی چې هر حال کې با دی بیا د الله نه یریږي نه زړه کې خوف نشته دی به عبادت طرف ته نه راځي دی به باغې خپل کاروبار کې بیا دی سوي دی مستغرق وي نو د دې وجې نه د الله خوف او د الله یره دا یو ډېر قیمتي صفت دی چې دا مونږه ځان کې پیدا کو به هر حال کې که هغه په ښکاره باندې وي که هغه په پټه باندې وي که هغه زمونږ د مزدورۍ په دوران کې وي زمونږ د ملازمت په دوران کې وي یا زمونږ اسې حالاتو کې وي هر حال کې د الله خوف د الله یره چې دا په مونږ باندې طاري وي دا په مونږ باندې سوروي چې د دې نه مونږ چېرته خپل زړه خالي نه کړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گاون کې یو صاحب بیمار و داغه بیمار پرسې له لاړو شپه ده تیاره ده هغه ته ډیوه لاټین بلیږي دوی ناستې د هغې بیمار او مریض سره هغه باندې د ذوالقدن حالات راله دې دوران کې د هغه نه ساه ووتو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل خادم ته وایي دا کم لاټین او دا کم ډیوه چې بلیږي دا بنده کا هغه خادم ته نه تپوس کی چې جی تیاره ده اوس په د خدمت کول غواړي دی به لمبول غواړي دله به کفن ورکول غواړي او ته ماته وایې چې تیاره کا ډیوه بنده کا لاټین بند کا هغې خپل خادم ته وی لاړ شه د کور نه زمونږ چې کوم خپل لاټین او خپله ډیوه ده هغه راوړه هغه به لکه
خادم لاړو د کور نه لاټین یا ډیوا هغه راوړه هغې بل کړو د خادم او د نوکر ذهن کې شک دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې کور د دې مالک دا ډیوا یا لاټین دا بند کو خپل راوړو او دا ولګوه په دې باندې به د خدمت وکړو تپوس ترې نه کي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې د الله یره او خوف وایي ورته خبره دا ده چې کله دا مریض ژوندی و دا ډیوا او دا لاټین د ده ملکیتو دا استعمالېدو څه خبره نه وه اوس چې کله دی وفات شو دی مړ شو د ده د مرګ نه وروستو دا هر څه د ده د وارثانو شو د ده د رشته دارانو شو اوس ما ته پته نشته چې د ده په رشته دارانو کې واړه څومره دي لوی څومره دي دلته څومره دي بار څومره دي په دې ډیوه کې په دې لاټین کې په دې کې اوس د هغوی حصه وګرځېدله د هغوی برخه پکې وګرځېدله نو زه دا مناسب نه ګڼم چې د ده د وارثانو سیز بغیر د هغوی د اجازت نه زه بغیر چې دی دا استعمال کم لہذا د دې وجې نه ما دا لاټین یا ډیوه مړه کړه او ما خپل لاټین یا ډیوه چې دی دا را وغوښتل دا زمونږ اکابرو دا د هغوی یره وه دا د هغوی خوف په زړه کې د الله نه داسې به هغوی د الله نه یریدل نن چې مونږه منځ نه کو ولې نه کو ځکه یې نه کو چې زمونږ په زړه کې خوف نشته زمونږ په زړه کې یره نشته مونږ خپل دکان د مانځه په ټیم کې ولې نه بندو ځکه زمونږ سره یره نشته مونږ خپل کار د مانځه په ټیم کې ولې نه بندو ځکه زمونږ سره یاره نشته مونږ خپله ذمېداري د مانځه په ټیم کې ولې نه بندو ځکه زمونږ سره یاره نشته مونږ خپل ګاډې ټیکسې وغیره ولې د مانځه په ټیم کې نه ودرو ځکه زمونږ سره چې دی هغه یاره نشته که یاره زمونږ سره وې خوف زمونږ سره وې د الله بیا به د بانک د مانځه په ټیم کې زمونږ ټول کاروبار دا به بند و داسې ګورې زما ستا دین نه چلیږي داسې ګورې زما ستا دنیا نشي چلیدی ما تا دنیا کې نشو کامیابېدی که چرې د الله خوف نه وي د الله یره نه وي دنیا به یي ما تا دې کې بیا کامیابېدی چې دی هغه نشو دې وجې نه چې د الله یره او خشیت الهی دا هر ټیم زما ستا مخې ته وي چې دا زکم کار د دنیا کوم دې کې ما ته د الله حکم راغی دا نه کوم د دې به ما ته څه سزا میلاویږي د دې به زه څومره مجرم یم چې دا خبره هر ټیم زمونږ ذهن کې چې دی هغه پرته وي انشاءالله بیا به چرته هم زمونږ نه چې دی نیک عمل دا پاتې نشي او چې کله انسان کې خوف راغی یره راله د دې ډېر زیات برکات دي د دې ډېرې زیاتې پیدې دي احادیث مبارکو کې د یو نوجوان واقعه ذکر کړې ده واقعه داسې ده چې دغه نوجوان یو زنانه مجبوره کړې وه حاجتمنده وه ضرورتمنده وه دو سره په 80 روپۍ باندې په 80 دیناره یا 80 درهم باندې خبره کړې وه چې کله دوی دواړه یوازې شو او د ګناه اراده دوی وکړله دا جینۍ په جړا باندې شوه په سلګو شوه دا نوجوان تی تپوس کی وی ولی ویریدی وی آو ویریدم وی دلتا خو سوکشتنا ایس سوکم نشتی سوا زمانا سوا ستانا اغوی
الله نه ویریدم، د الله خوف را باندې طاری شو، ما دا کار چته نه دی کړی، نن زه پیسو ته مجبور یم، محتاج یم، د هغې خپلې محتاجۍ د وجې نه دې خبرې ته ما غاړه کېښوده، اوس هم تیاره نه یم د الله یره او د الله خوف را باندې چې دی غالبه دی، یریږم د الله نه. چې کله هغې جینۍ دا الفاظ ووی چې د الله نه یریږم، په هغې نوجوان باندې هم دا اواز د ګولۍ په شانتې ولګېد، په هغه باندې هم دې اواز اثر وکړو، د الله یره د الله خوف دې ټکي په هغې نوجوان باندې هم اثر وکړو. وی چې ته د الله نه یریږي، ما له زیاته مناسبه ده چې زم د الله نه ویریږم. پاسه دا کمې پیسې چې تا ته ما درکولې دا ما تا له اسې درکړې د الله د رضا دپاره، زه چې په کومه مخه باندې ځې ځه، که پیسو ته دې نور حاجت وي نورې به درله هم درکم، ما د الله د رضا دپاره دا پیسې تا ته معاف کړي دي. هغه شپېته دراهم دنانیر دی ورله ورکړل. اتفاقا دقې ورځې باندې د دغې نوجوان وفات وشو، مرګ له راغی. د الله د طرف نه د هغې د کور په دروازه باندې څه لیکلی شوي و، د دې نوجوان نوم لیکلی شوی و او دا الفاظ لیکلی شوي و چې الله د دې نوجوان بخشش کړی دی، الله د دې الک مغفرت چې دی هغه کړی دی. یا دا چې د ګناه اراده کړې وه، یو لوی ګناه کې ځان ورته واو، یا دا چې د الله د یرې نه هغه ګناه یې پرېښودو، دروازه باندې څه لیکلی شوي دي، تمامو خلقو ولیدل چې دته د الله د طرف نه بخشش او بخښنه دا چې دی هغه شوې ده. نو چې کله د الله د یرې صفت انسان کې پیدا شو، نو دا انسان دنیا باندې هم کامیاب دی او اخیرت کې هم دا سړی کامیاب دی. په ده باندې به هلته بیا نه څه یره وي، نه څه غم به وي، نه څه تکلیف به دی انسان باندې، بس دا سړی دی څه شو، دی کامیاب شو. د دې وجې نه ورونو مونږ په دې معاشره کې پاتې کیږو، مونږ ټول یا مزدورکار یو، یا به دکانداری کو، یا به تجارت کو، یا به گاډی چلو، یا به بل په پټي کې څه مزدوري کو، زمینداری به کو، یا به د چا سره مزدوری کو، کار به کو. په دې ټولو حالاتو کې چې ما تا کم کار کو چې د الله یره دا زمونږ مخې ته وي، د الله خوف دا زمونږ مخې ته وي، دا سوچ کې راولی چې دا کم کار زه کوم ما الله اینی، دلته کې څوک هم نشته خو الله هر ځای کې شته، الله می اینی. که زه دا دکانداری کوم دې کې هم زما سره الله دی ما اینی، که زه زمینداری کوم الله زما سره دی الله ما اینی، که زه سکول کې استازي کوم ام الله چې دی هغه ما اینی. زمونږ اکابرو کې لوی لوی هستۍ تېرې شوي دي، الله دې مونږ معاف کړي، مونږ ټولو کې کمې کوتاهۍ پرتې دي. هغې به د مدرسې چې به کم ټیم و، مثال کلاس په شروع نیمه ګنټه 40 منټ کلاسي، دې دوران کې به چېرته څوک میلمه راغی او د هغې بزرګ سره به یې سکارو، نو هغه به هغه د مدرسې ټیم هم ولیکو چې یاره دومره ټیم مې سبق ووی، او 10 منټه یا 15 منټه ما د دې سړي سره واغستل. د میاشتې په آخر کې به یې خپل حساب وکړو، که د هغې نه به ګنټه رخ شوې وه، که د هغې نه به ورځ رخ شوې وه، که هغې نه به 3 ګنټې رخ شوې وي، نو د هغې په مناسبت سره به بیا د هغې خپلې تنخوا نه کټینګ وکړو،
او هغه به مدرسې ته واپس ورکړه چې دا ټیم ما په خپل ضرورت کې چې دی استعمال کړی دی دا د مدرسې په ضرورت کې نه دی استعمال شوی دا زناله دا څه شی دا هغه یره وه دا هغه خوف و د الله غه چې الله به را سره بیا د دې حساب کي الله دې مونږ ماف کي تر ما پورې مونږ ټولو کې دا کمی کوتاهۍ پرتې دي خو کوشش به دا کو چې د الله د یرې دا صفت ځان کې پیدا کو که مونږ دکانداري کو بانګ وویلی شي د مانځه ټیم دی بس زما دکان بند زه به اوس مانځله ځم عبادت به کوم دا به د څه د وجې کېږي دا به د یرې د وجې کېږي که یره را پکې نه وي نو ماته بیا بانګ دې وي ځاله که نه مونځ دې کېږي که نه زما سره یره نشته خوف نشته زه به عبادت بیا څنګه کوم که زما ګاډی دی سفر باندې روان یم یا د چا سره ځم د مانځه ټیم دی ورورې ګاډی ودروه مونځ کو بیا به نور سفر چې دی هغه جاري ساتو پټي کې ما بانګې را باندې اووي جماعت ته نشم راتلی هغې ځای باندې اودس وکړه هغې خپل پټي کې لرې دی ځای هلته مونځ وکړه دا به د څه د وجې به دا کېږي د الله د یرې نه به دا کېږي او که د الله یره نه وي او خوف نه وي نو بیا به ما تازه الله د دنیا کارونه کو د الله عبادت به رانه پاتې کېږي دنیا کې به م زما ستا زندګي لنډه تنګوي آخرت کې به م بیا رانه الله ته مخامخ کېږو الله به رانه بیا تپوس کړي او چې کله دا صفت در کې پیدا شو د الله د خوف او د یرې بیا چې ته کوم سوال کې الله به د هغه هم قبلي ولې تقوا د الله یره یو داسې عظیم صفت دی دا یو لوی کامل صفت دی د دې د وجې نه الله د انسان حاجات او ضروریات پوره کړي بخاری شریف کې دا واقعه ذکر شوې ده یو درې کسانو سفر باندې روانو او مخکې خلک داسې خانه بدوش غونې خلک و نو چې کوم ځای به ورته اوبه میلاوې دي او ګیا به شنه او واښه به ورته میلاوېده هغې ځای ته بتلو نو دوی په دغې تکل باندې وتي و چې د ځان دپاره څه علاقه څه ځای وګوري دې کې توپان راغی باران شو شپه ده دوی غار کې یو غار چې دی هغه ولیده هغې کې پناه واخسته هغې ته وردن نه شو چې یاره دلته به شپه وکړو او سحر چې بیا باران به هم بند شوي رڼا شوي وي بیا به له دې ځای نه وځو دې کې ډېر خطرناک توپان شروع شو او یو ګټ را ورغوښته او د دوی د غار دا خولې بنده کړه دا درې واړه دننه ګیر شو اوس دوی اوس پسه کېږي خاپه دي پریشانه دي درې واړه کېناستل مشوره کې ویله که داسې چل کو چې به د خپل تیر وخت باندې سوچ وکړې که چېرې څه نیکي م کړي چې هغه نیکي الله پاک ته را مخې ته کو او د هغې نیکۍ په ذریعه د الله نه سوال چې دی دا وکړو درې واړه ناست دي هغه یو پکې دا خبره وکړله چې زمونږ رشته داره وه خپله م وه زما د هغې سره مینه او محبت و یو ورځ هغه ما مجبوره کړله او موږ د ګناه اراده وکړه چې کله موږ په ګناه کې مبتلا کېدو دغه ټیم کې ما باندې د الله یاره راله د الله خوف را باندې راغی ما هغه ګناه پرېښودو نو یا الله که دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی وي او ستا د یرې د وجې م کړي الله د دې عمل د وجې نه زمونږ نه دا ګټ چې دی هغه لرې کړي ده دا خپل سوال وکړو هغه ګټ چې دی معمولی جدا شو
هغه بل سوال کی خپل نیک عمل وړاندې کی وی زما مور پلارو زما والدینو ما به د هغوی ډېر زیات خدمت به مې کاو د هغوی به مې مخ ملازه کوله ګډې بیزې به مې مسرولې ماښام چې به رالم د هغوی خدمت به مې کو هغوی له به مې پی ورکړل هغوی به مې اوده کړل د هغې نه وروسته به مې خپل ځان بیا سنباله او خپل بچي د هغې سنبالښ به مې کو وی یو ورځ ما باندې ناوخته شو یو ورځ زه لیټ رالم ناوخته رالم زما مور پلار چې دی هغه اوده و زه ډېر زیات خفه شوم چې مور پلار خو مې وږي اوده شوي دي بچي مې وږي دي هغوی راته جاړي خو ما چې کله هغه پیغه لسی وغیره هغه تیار کړل د مور پلار سر ته ودرېدم هغه لوښې مې نیولې دي چې اوس به دوی را بیدار شي اوس به را بیدار شي بچي مې جاړي هغوی ته مې اړو توجه نه ده کړی دې کې سحر شو زما د مور پلار سترګې وغړېدلې وې بچیه بېګا راسې ته دغه شانتې ولاړې مې چې آو زه لیټ شوي وم ناوخته رالم تاسو اوده شوي وې دا لوښې مې دقه شان نیولې وې چې سټې مې مور پلار راویښ شي دا لوښې به ورله ورکومه وی زما مور پلار هغه پی سحر اوسکل ما ته ډېرې دعاګانې وکړې نو وی الله که دا عمل تا ته قبول شوي او تا ته دا عمل خوښ شوي الله د دې عمل د وجې نه زموږ نه دا ګټ چې دی هغه لرې کړي هغه ګټ وي نورم کولاو شو نو دې واقعه کې رونو ما ته یو سبق پروت دی چې د خپلو والدینو قدر احترام کو یو درې څلور ورځې مخکې د ما پیژندو نه یو کس راته ټلیفون وکړو د ملیشیا نه زمونږ د دې بونیرو د بل کلي و هغه یو ګیله وکړله چې ډېر علما کرام لګیا دي هغوی د مور پلار حق بیاني خو د دې الواد دا حق پکې څوک نه بیاني زما بیان به هم چېرته اورېدي والله اعلم ما ته پته نشته چې څنګه به یې اورېدي او زمونږ دا کم ملګری چې دی هغه محمد اکبر حقانی صاحب دلته راغلی د هغوی بیانونه هم چېرته اوري نو وی چې د الواد دا حق پکې هم بیان کوي لږ د ښځې حق پکې هم بیان کوي مونږ به دغه بیانو خو مې تا ته به دغه نی در رسېدلی نو د والدینو هم حقوق شته خو دا ستاسو چې کوم الواد دی د دې در باندې هم حق شته د خپل الواد حق ادا کې هغوی له ښکلي نوم کېدی د هغوی صحیح تربیت وکړې هغوی ته ښایسته اخلاق وښیې هغوی ته قرآن وښیې هغوی ته علم چې دی دا ورته وښیې هغوی په صحیح لار باندې راولې خپل الواد د خپلې منګولې د لاس او د خپل وجود د لاندې کې په هغې باندې خپل لاس چې دی د پاسه ساتئ چې ستاسو د الواد چېرته خراب درنه نشي د هغې چې ستاسو سره کوم حقوق وابسته دي هغه ورله پوره کړئ مسافري چې په خپل الواد کوئ په مقدار یې پې کوئ چې بچیه دوره ټیم مسافري کوه بیا دې د خپلو بچو خواله راځه هغه ډېرې ګیلې چې دی هغه وکړئ مې ته خفه کېږم دا به پکې مونږ ووایو نو د خپل الواد خیال ساتئ د هغوی چې په کور کې څه دي د هغوی به بچي د هغوی به ښځئ د هغې خیال ساتئ ځکه ستا بچې ستا دپاره او د خپلو بچو دپاره مسافري مزدوري کي دلته چې د هغه نه څه پاتې شوي دي د هغې به هم ته خیال ساتې د هغه ښځه ده د هغې به خیال ساتې د هغه بچي دي د هغې به خیال ساتې د هغه د جوړې جامې به خیال ساتې د هغه د الواد د هغه د تربیت د هغې به خیال ساتې داسې به نه کوې چې بچیه دوره راولېږه نن دوره پکار دي نن دوره پکار دي ابد لم رالیږي خو د هغه چې څه دي د هغې به هم خیال ساتې نو دویمه خبره هغې نوجوان دا د الله مخې ته پیش کړه هغه دریم سوي
هغه دریم یا الله زما سره یو مزدور هغه به مزدوري کوله نو چې کله د هغه د دیاړۍ ټیم پوره شو نو ما ورله پیسې ورکړې هغه په هغې باندې خفه و چې دا کمې دي پوره وی خو د هغه ضرورت زیات و زما نه ډېرې غوښتې زما سره وې نه بهرحال هغه زما نه دقه شانتې لاړو خفه د هغه پیسې په هغې باندې ما دانې واغستې هغه مې ورله پټي کې وکارلې او هغې به نورې دانې کولې په هغې مې یو قسم تجارت شروع کړو د هغه په هغې پیسو باندې په دې کې ډېر وخت تېر شو هغه کس راغی او یې ما ته یې وي چې زه خو رالم اوسه ضرورت مې دی زما هغه کمې پیسې راکړه خورا یې کا وی ما چې د هغه په پیسو باندې څه ګټلي وو وی ما ورته وی چې دا څه تا ته په نظر باندې راځي دا ټول ستا دي دا اله د ځان مخې کوئ ځه یو ما ته وی چې ته زما پورې ټوقې کېکو مخکې د لاله دورې روپۍ نه راکولې او اوس راته دا هر څه د مخې کې وی ما ورته ووی چې دا ستا هغه پیسې دي ستا په هغې لږو پیسو باندې ما دا کار شروع کړی ما په تجارت شروع کړی دا ستا هغې پیسو چې دی هغه ګټلي دي دا څه چې دي دا هر څه سره چې دی هغه ستا دي وړی د ځان سره نو یا الله که دا کار ما ستا د رضا دپاره چې دی هغه کړي ستا د یرې د وجې مې کړي الله دا لار مونږ ته چې دی هغه کولاو کړي نو روایاتو کې راځي چې هغه ګټ الله تبارک وتعالی د هغې غار نه لرې کو او د هغې نوجوانانو هغه لار چې دی هغه آزاده شو نورونو خبره مې دې پورې کوله چې کله د الله یره د انسان زړه ته راله او خوف دا د زړه ته کوز شو هر ټیم کې به بیا ستا الله مخې ته وي بیا به ته چېرته غلط کار ونه کې اوس دا به راځي څنګه د الله یره به څنګه راځي ستاسو به ذهن کې دی چې موږ ته خو یې چلو ښایه که نه د الله یره تاسو به ډېر درته نه ویم درې خبرې درته ښیم یوه خبره دا ده چې په 24 ګنټو کې 10 منټه وباسئ ماسخوتن چې د ټولو کارونو نه فارغ شئ صرف 10 منټه وباسئ او یوازې ځان لکینې په ځان څادر راواچوئ چې ما نن دا ګناه کړی دی د دې به د الله سره کومه سزا وي ما نن مونځ نه دی کړی الله به په دې ماله کومه سزا راکړي نن ما دروغ ویلی دي په دې به الله ماله څنګه سزا راکړي په 10 منټه کې د خپلې خطایانې ځان ته رامخې ته که او د هغې هغه سزا ځان ته رامخې ته که یو خبره دا ده یو دا صفت ځان کې چې دی هغه څه کې دا پیدا کی دویم د الله نه دا سوال کول الله مالا داسې زما په زړه کې داسې یاره واچې د خپل ځان نه چې زما او د ګناه په مابین کې حایل روغ شي پرده روغه شي دویم دا سوال الله نه کوي الله داسې خوف راته را نصیب کې داسې یره راته را نصیب کې چې زما او د ګناه په دې مابین کې پرده او حایل چې دی هغه روغ شي دوه شوې او درېیمه خبره به دا خپله کې د اولیاو صحبت د نیکانو صحبت دا خپل کې 10 منټو لځئ 20 منټه لځئ د نیکانو خلکو سره کښېنئ الله ما تا ته چل ښودلی دی خو موږ نه خبره یېره ده الله څه وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله د الله نه یره اختیار کې خو څنګه به اختیارو نو وایي راته وکونو مع الصادقین د رښتینو خلکو ملګري شئ د اولیاو ملګري شئ د علماو ملګري شئ د صلاحاو ملګري شئ د دې خلکو سره کښېنئ نو درېیمه خبره ترېنه دا راووتله چې د اولیاء کرامو د نیکانو د علماء کرامو صحبت دا د زړه کې د یارې د راتللو ذریعه چې دی هغه ګرځېږي دا درې خبرې شوې